الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. زما قابل قدر کشرانو مشرانو، ز د قرآن کریم عظمت او د اسلامی تعلیم فضیلت په دې عنوان باندې او د مدارسو اهمیت په دې عنوان باندې یو دوه درې خبرې تاسو ته عرض کوم او بالکل آباداسی سوچا ساده پښتو کې وي چې په هغه باندې با تعلیم یافته سړی او غیر تعلیم یافته سړی، عالم سړی او جاهل سړی بالکل یکساں او یو شی به په هغه باندې پوهیږي. څه مشکل به انشاءالله نه وي. اول ګوره تاسو سوچ وکړو د الله تعالی د دنیا کوم نظام پیدا کړی دا او څونه غټ یو نظام یې روان کړی دا، نو لږ داسې خپل عقل سره سوچ وکړو چې د دې ټول نظام اصل مقصود او د دې ټول نظام زړه او هیډ او بنیادی شی هغه څوک تا انسان، هغه څوک تا انسان. ګوره الله تعالی اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړي، لمر سپوږمۍ او لوی لوی کائنات پیدا کړي، دریابونه او بوټي او میوجات او چرندې پرندې درندگان وغیرہ پیدا کړي. لیکن چې داسې انسان سوچ وکي نو د دې ټولو څیزونو نه آخر فائدہ چاته رسی؟ انسان تا. سادی سے بوائی ابر بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری ہما از بحر تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرما نبری. مفہوم دادا چې دا ټول کائنات ای انسان الله تعالی تا دې پاره پیدا کړی دي، نو دا به د انصاف تقاضو خبره نه چې ته د الله تعالی حکم نه منې. ګوره تاسو شپه ورځ دا خبره په خولې باندې وي، ټول خلک وایي دنیا ترقي وکړه، دنیا ترقي وکړه. نو تاسو نه زه یو تپوس کوم څه شي ترقي کړې ده؟ ګوره پرندې مرغۍ مخکې به هم نن زر کاله مخکې 200 300 800 کاله مخکې دانه به خوړله او په ځمکې کې چیرته په وښو کې چونجۍ مونجۍ آخوري، اوس هم هغه خوري. کومه ترقي یې کړې ده؟ غوا، میخې، اوښان، نور دا حیوانات نن مخکې هم دا ګوتاوا او بوس وغیره به خوړل او اوس هم خلق هغه ورکوي. که تاسو څخه کوټ خلق ګلاب جامن خو نه ورکوي. نو ګوره څه شي ترقي کړې ده؟ تاسو سوچ وکړو صرف که ترقي کړې ده انساني معاشرې کړې ده، انساني معاشرې.
پته ولګېدله چې الله تعالی دا ټول کائنات او نظام انسان دپاره پیدا کړی. ګوره دا بوټي دي، د دې پتو نه، د دې میوې نه، د دې لرګي نه فایده مونږ اخلو. دا دریابونه دي، څنګه ډیمونه او نهرونه په دې باندې وتړي او فایده مونږ ورنه اخلو. دا ځناور دي چې کومو نه پیل وشو هغه نه مونږ په یو په صورت کې فایده اخلو، څه علالوو ذبح کوي په هغه صورت کې ورنه فایده اخلو، او څه شیونو باندې بوجونه وړو دي هغې په صورت کې ورنه فایده اخلو. نو اوس چې کله الله تعالی دا ټول کائنات وګوره، دا خو عقل مومني دا خبرې چې ټول کائنات الله تعالی انسان دپاره پیدا کړه، نو تاسو عقل سوی چې انسان به صرف روټۍ او چای او اوبو څښلو دپاره پیدا کړی؟ نه، کلا وحشه، داسې به بلکل نه. نو د انسان پیدایش فلسفه، د انسان پیدایش مقصد هغه الله تعالی په خپله بیان کړی دا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسانان او جنات دا خپل عبادت دپاره چې دي پیدا کړي دي. اوس په دا انسانان د الله تعالی عبادت څنګه کوي؟ الله تعالی عبادت مقصد دا ده چې مونږ به داسې کارونه کو، اقوال خبرې به داسې کو، افعال کارونه به داسې کو چې په هغې باندې الله تعالی خوشحاله کیږي، او داسې کارونو نه به ځان ساتو چې په هغې باندې الله تعالی ناراضه کیږي او خفه کیږي. نو په دې کې انساني عقل دا په دې کې انساني عقل دا کامیاب نو. نو دې دپاره په هر دور کې الله تعالی انبیا رستولي، او هغو انبیاو ته به تعلیم ورکړه چې تاسو دا خلق پوهه کو چې په کوم شي سره الله تعالی په دغو څیزونو خفه کیږي او په دغو کارونو باندې خوشحاله کیږي. نو نبی به راغی او خپل قوم ته به دا تعلیمات چکړه بیان کړه. خو نبی به یو خاص قوم ته الله تعالی استولی او یو خاص علاقې ته به استولی او د یو خاص وخت دپاره به یې چې و استولی. بیا به چې کله هغه نبی وفات شو، نو د هغه به چې کوم حواریین و هغه به پاتې شو، نو هغه به د تعلیماتو حفاظت کاو. نو چې هغه به حفاظت کاو، خو انسانان و انسان ناقص ده، انسان سراپا احتیاج ده، سر نه تر خپو محتاج ده. نو هغه به د هغه نبیانو تعلیماتو صحیح حفاظت ونه کړی شي. چې څه محدود وخت په تیر شو، نو د هغه نبی تعلیماتو کې به خلکو ځان نه تحریفات شروع کړه او ځان نه به خبرې پکې ورګډې کړې. نو د هغه نبی تعلیمات په چې څنګه الله تعالی رستولي هغه شی به پاتې نه شو. بیا چې کله الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته مبعوث کو او نبوت ورکو، نو د نبوت دروازې هغه په د باندې بالکل دینه بعد چکړې وتړلې. ځکه مونږ دا عقیده ده چې دینه بعد بل نبی راتلونکی نه ده، نو د نبوت دروازې هغه وتړلې په ده. او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک هغه یو خاص قوم دپاره نه ده رستولی، یو خاص وقت دپاره نه ده رستولی، او یو خاص علاقې دپاره نه ده رستولی. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا اشرف الرسل اکرم الانبیاء ده، د وخت نه تر قیامت پورې راتلونکي ټول امت دپاره چې دا رستولی، او د مشرق نه واخله تر مغربه او د شمال نه واخله تر جنوبه ټول جنو انس دپاره، جناتو انسانانو دواړو دپاره چې دا رستولی. او د تعلیمات
هغه داسې تعلیمات دي چې هغه خاص وي مودې دپاره نه دي، تر قیامته پورې مخلوقاتو دپاره د تعلیمات دي. دې وجوهاتو په بنا باندې د تعلیماتو حفاظت ذمہ داری هغه الله تعالی واغستله. او د تعلیمات څه شی دي؟ دا قرآن کریم، دا آیین، دا دستور، دا قانون دا او دا احادیث مبارکه دا د دې شرح او تفسیر ده. نو د تعلیماتو حفاظت ذمہ داری الله تعالی په خپله واغستله او نور چاته یې حواله نه کړه. او وی فرمیله الله تعالی چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، چې مونږ دا قرآن کریم نازل کړی او مونږ به د دې چکو حفاظت. اوس دوستانو الله تعالی د دنیا کې چې کوم کارونه کوي، الله تعالی د اسباب محتاج نه ده، لیکن الله تعالی عادت په دې جاری ده چې اسباب جوړ کی بیا په هغه باندې مسببات مرتب کی. ګوره الله تعالی په دې قادر ده. د تاسو موږ عقیده ده چې دلته اوس د غنمو فصل زرغون کی او فورا وږي هم کړي، الله تعالی په دې قادر ده، لیکن داسې کوي نه، عادت په دې خبرې جاری نه ده. الله تعالی په دې قادر ده چې په شین آسمان باندې باران ووري، لیکن عادت په دې خبرې باندې جاری نه ده. ورېځې راولي، هواګانې راولي او بیا چکې باران کوي. اوس چې الله تعالی د دې حفاظت ذمہ داری واغستله، نو الله تعالی د دې حفاظت لپاره فرشتې نه رکوزوي. الله تعالی د خپل کلام الله حفاظت په دغه بندګانو باندې کوي. نو تاسو وګورو، لږ په غور سره دا خبره واو چې د قرآن کریم علما په دې پوهیږي. قرآن کریم د الفاظو او د معنی دواړو نام ده. نو د قرآن کریم الفاظو حفاظت الله تعالی په چا باندې کوي؟ الله تعالی ډیر منصف بادشاہ ده، ډیر عادل بادشاہ ده. د په دربار کې ټول د مخلوق ته دا نشته چې دا د مالدار سړي زوی ده، دا د غریب سړي زوی ده، دا د عالی نسب سړي زوی ده، دا د کمزوري نسب سړي زوی ده، دا سپین ده، دا تور ده. دا شی د الله تعالی په نظام کې نشته. ټول د مخلوق ته د ټول چې دي برابر دي. نو الله تعالی د قرآن کریم الفاظ و حفاظت هغه په دې وړو وړو ماشومانو باندې کوي چې دا ماشومان به ته بازار ته د 100 روپیو سودا دپاره وانستی، او الله تعالی هغه عظیم قانون الفاظ و حفاظت په دې ماشومانو باندې کوي. دا الله تعالی خپل خدایي ښکاره کوي، خپل عظمت ښکاره کوي، خپل لویي ښکاره کوي. او ګوره داسې قرآن وایي دا حافظان چې د الحمد نه واخله اورې تر والناس پورې ټول قرآن ووایي، ته به وایي که د ده په دې تراویحو کې درته ولاړي نو ته به وایي که د ده د مخ ته سکرین روان ده او هغه نه وایي. او پلار یې وي مشر سړی کور کې تلاوت کوي او ماشوم غږ په وکړي دا جي دا ځای دې غلط ویله، هغه چې ورته سوچ وکړي رښتیا یې غلط ویلی. نو الله تعالی د قرآن کریم الفاظ و حفاظت هغه په دې ماشومانو باندې کوي چې تا ما یې سودا لپاره هم نسو استولی. دا الله تعالی خپله خدایي، خپله لویي او خپل عظمت تاسو مونږ ته چې کوي ښکاره کوي. انګریزان چې کله راغله بر صغیر ته، نو دو دا کوشش و چې قرآني تعلیمات مونږ ختم کو. نو مکتبو ولنه په زور زور قرآنونه واغستل او هغه به یې سوځول. نو چا ورته او چې کوم جوماتونو کې و هغه به یې ټولول، چا ورته دا څه دپاره کو؟ وایي دا دې دپاره چې د قرآن مونږ ختم کو. هغه ورته ویلي چې د قرآن حفاظت الله تعالی ذمه داري اخیستې. یو ماشوم به یې روغته ورته ویلی به یې وایه بچا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بل به راوست ورته ویلی وایه بچا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هغه شوري سفر ورته ویلی دې سینونه به یې څنګه وباسو. د دې حفاظت ذمه داري الله تعالی اخیستې په دې ماشومانو کوي. او تاسو خپله سوچ وکړو، بل تاسو ته دا ټول مجمع ته چیلنج ده. تاسو یو کتاب ما ته داسې وشو
چې هغه داسې فر څوک یادې کولی شي لکه د قرآن چې خلکو یادې کړی. ګوره په سکولونو کې تاسو چې کله پی ایچ ډي ګانې کو نو په هغې باندې تاسو ته لوی اعزازات درکوي، غټې تنخواګانې درکوي، لیکن هغه نوټس یادې کولی نه شي د کالج او یونیورسټۍ هلکان دا باغې ډکې کړي او چې کله کوم یونیورسټۍ یا سکول خواته امتحان تیر شي هغه پیکوړو وال چې کوم غریبان یا ګرد و نوګرد چې دونه کاغذ ټول کړي د نقل چې یو کال پکې پیکوړې خرڅولی شي. او تاسو ما ته ووایو تاسو چېرته لیدلي دي دا ټول علما ناست دي چې یو ماشوم حافظ ته امتحان دپاره وردرومي الیاذ بالله یوه ټوکړه یې د قرآن کریم شلولي او جیب ته یې اچولي، چېرته مو لیدلي دي؟ ووایو نه مو دي لیدلي. دا د قرآن کریم اعجاز دی. بل ګوره که یو دا ټرمپ ته که اوس دا کومه رامي ده جو بایدن ده دا د یوه صفحه دې ولیکي، یوه صفحه دې ولیکي او خلکو ته د ډالرې ورسره ورکوي. تاسو نه زه تپوس کوم چې دونه مخلوقات چې چوره قرآن په مخ د ځمکې ویل شي نو دونه به هغه صفحه چوک تلاوت کې وبه وایي نه به یې ووایي. دا ټول حاضر مجمع ته چیلنج د یو کس پکې پاسېدلی شي چې ووایي چې په دې 24 غنټو کې به زه داسې یو سیکنډ ښودلی شم چې په دې سیکنډ کې به په مخ د ځمکې اوس قرآن نه ویلی کېږي. څوک دا ویلی شي؟ نه. څونه مخلوقات په فی الحال لګیایي او قرآن به تلاوت کوي. او که ته نیمې شپې پاسې بیا ته دا قسم کولی شي نه ته خو ودی، لیکن څونه مخلوقات په قرآن ته ناست دي او په تا خو نیمه شپه ده، په چا باندې به سحر یا په چا باندې به مازدیګر یا په چا باندې به ماښام. کوم یو کس دا حلف کولی شي چې د یو منټ یو سیکنډ زه داسې ښودلی شي چې په دې کې په مخ د ځمکې باندې تلاوت نه کېږي؟ نشي ښودلی. دا د قرآن کریم اعجاز ده. دا د چا اعجاز ده؟ قرآن کریم اعجاز ده. او بل ګوره یو بله خبره درته کوم چې تاسو سوچ وکړو یوه خوږه خبره چې ته ډېره د تا خواته خوږه خبره یو دل پسند ده، لیکن چې یو وارې وار وي نو که ډېره در خواته خوږه وه خیر ده دوم وارې به یې هم برداشت کړي وابیر وي. خو که درېیم څلرم وارې چا درته هغه خبره کوله نو بیا به ورته وایي چې یاره خدای ته وګوره د خبره ما اورېدلې ده، سړی ورنه تنګ شي. دا د قرآن کریم اعجاز ده چې شپه ورځ زملګرو ته وتایم قرآن کریم دلهن د دلهن پیژنو ناوه هغه ده. نو تاسو پر خلک ورته یوه جامه کوي چې شادي پروګرام یې کوي، یوه جامه یې ډېر شی جامې ورته کوي. نو هغه ښایسته دلهن په هرې جامې کې ځان ته ښایسته ښکاري. نو قرآن کریم دلهن ده. ګوره یو محفل قرات وي، یو صورت وي، والتین والزیتون صورت، هغه یو قاری په یوې لهجې ووایي، بل قاری په بلې لهجې ووایي او ځان ته نوی خوند پکې ته چې کېږي پیدا کېږي. ته چې قرآن کریم ته ناست په رمضان کې او حافظ نه او مقصد دا قاری نه او بیا یې چې وایي نو مقصد دا دی چې سړی په مړیږي نه څونه سپارې به تلاوت کې او نوی، حالانکې ته خو په معنی نه پوهېږي، پس هله به یې خوند درکاو که ته په معنی باندې پوهېدلی بیا به چې دې کې څه خوند. نو دا د قرآن کریم اعجاز ده. هارون الرشید بادشاه به یو محفل لګاو علم، لوی علما به یې پکې بدل، په هغې کې به یهودیان هم و، نصارا به هم و، د مسلمانانو علما به هم و. نو یو نوجوان و ایک تقریر وکړ او ډېر علمي بیان یې وکړ. هغه و یهودي. هارون رشید بادشاه ډېر متاثره شو ورنه. هغه وغوښته ورته یې چې تا ته زه ګورنري درکوم د یوې علاقې، لیکن ته مسلمان شه. ده ورته یې چې زه مسلمانېږه نه. بل کال بیا چې هغه مجلس منعقد شو نو بیا یې یې دعوتنامه واستوله. نو هغه هم مجلس ته راغی او د اسلام په حقانیت یو جامع او مدلل او مفصل بیان وکړ او دی مسلمان شوی و. نو هارون رشید بادشاه وغوښته ورته ویلې چې د خدای انصاف داره تا ته خو ما ګورنري درکوله او ته مسلمانېدلې نه او نن خامخا مسلمان شوی.
نو دور ته ویلې چې زه کله کور ته لاړم نو ما ته یو سوچ راغی چې ته ولې تجربه نه کوې چې د اسلام صحیح مذهب ده که نه ده. وایي زه د دنیا بهترین خوشخطي لیکونکی سړی وم. نو ما یو خوشخطي سره تورات ولیکه او ښې مې د ځان نه پکې ګډې وډې خبرې میلاو کړې او لاړو د یهودیانو مراکزو ته هلته مې کېښوده او خلکو په غټ قیمت باندې رانه واخېسته. چا دې ته نه کتل چې په دې کې غلط پلتې خبرې لیکلې. بیا مې وایي د انجیل یوه نسخه ولیکله، بهترینه مې ولیکله. بیا د عیسایانو ګرجو ته لاړم او هلته مې پیش کړه او ځان نه مې پکې خبرې لیکلې. چا دې ته نه کتل او په غټ قیمتې چکړه رانه واخېستله. او بیا مې وایي قرآن کریم ډېر خوشخطي سره ولیکه، دواړو کتابونو نه مې خوشخطي سره ولیکه او بیا مې ځان نه پکې خبرې ګډې وډې کړې او لاړه او د یو جامع مسجد مخ ته یې کېده، بل ته یې کېده. چا په سرې پیسې ما نه وانغوستې چې کلاو به یې کړو دا یې څه لیکلي دي، دا خو دا غلط ده، دا غلط ده. وایي دلته ما یقین راغی چې واقعي الله تعالی فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې مونږ قرآن نازل کړی او مونږ به د قرآن کریم حفاظت کو. اوس ګوره یو د قرآن کریم الفاظ دي، د قرآن کریم الفاظ حفاظت الله تعالی په چا سره کوي؟ حافظانو سره، دی وړو ماشومانو سره. ثابته مې کړه درته، چا خو انکار نشته پکې. بل د قرآن کریم لب و لهجه ده چې کوم ټکی به پور وایي ډک پې وایي، کوم به باریک وایي، کوم به سخت ادا کوي، کوم به داسې نرم غوندې چې کوي ادا کوي، کوم به اوچت وایي، کوم به ښکته وایي. دې ته د قرآن کریم لب و لهجه وایي. د دې حفاظت ذمه داري الله تعالی په چا باندې کوي؟ قاریانو باندې. څنګه جید جید قراوي قرآن وایي څه عجیب زړه اوباسي. ډېر زیات کفار صرف د قاریانو صرف تلاوت اورېدلو باندې مسلمان شوي. قرآن کې داسې کشش او داسې جاذبیت او مقناطیسیت پکې پروت ده. نو د قرآن کریم لب و لهجې حفاظت دا الله تعالی په چا باندې کوي؟ دا په قاریانو باندې کوي. بل د قرآن کریم معنا ده، د قرآن کریم معنی حفاظت دا الله تعالی په علماء باندې کوي. دا په چا باندې کوي؟ علماء باندې. که یو سړی رئیسی په هر دور کې خلق راغلي او د قرآن کریم غلط غلط توجیحات او تفسیرات کړي، علماء حق ورپسې پاسېدلي او په هغې ردونه کړي دي، په سټیجونو باندې هم، په جوماتونو منبرونو باندې هم، په محرابونو کې هم او د کتابي شکل کې هم په هغې ردونه کړي چې دلته دې سړي د قرآن کریم غلطه ترجمه چې ده لیکلې. نو زه طالب علمانو ته ورته وایم چې مونږ به سو یو، مونږ به د قرآن کریم حفاظت سي. او بیا مفتی محمود صاحب ته وفرمیله چې قیامت په ورځې کله صفونه جوړیږي او یو صف په جوړ شي چې دې کې هغه خلک ودرېږو چې چا نظام مصطفی غوښته چې په دې کې مونږ وروسته ورپسې ودرې، دا هم مونږ دپاره غټه چې ده کامیابي ده. نو زه طالب علمانو ته وتایم چې مونږ به سو یو، مونږ به د قرآن حفاظت سي. لیکن د قیامت په ورځې باندې چې کله هغه صف خدای ودرې چې دې طرف ته هغه خلک شو چې د قرآن کریم الفاظو، د قرآن کریم معنی، د قرآن کریم لب و لهجې، د قرآن کریم آئینی حیثیت حفاظت کا وعایو لین جوړ کو. نو زه ملګرو ته وتایم چې وروسته مو خدای پسې ودرې، اول خو مو د اول ودرې، بیا هم دا مونږ دپاره غټه چې ده کامیابي ده، دا مونږ دپاره غټه کامیابي ده. اوس یوه زبردسته نکته درته وایم. نو تاسو چا زړه غواړي چې الله تعالی قیامت په ورځ اعلان وکړي چې چا د قرآن کریم حفاظت کاوه، خوا که د معنی و، خوا که د الفاظ و، خوا که د آئینی حیثیت و، خوا که د لب و لهجې و، هغه ځان ته صف جوړ کو. تاسو کې په دې حاضر مجمع کې چا زړه غواړي چې ایک صف کې شامل سي؟ هغه لاس چکو. ماشاءالله ماشاءالله. تا زړه نه غواړي؟ شبې ته چې اوس ملګرو دې کې به په دې حاضر مجمع کې هر سړي زړه غواړي
لیکن دې کې به بوډاګان وي نو هغه په دې عمر باندې اوس حفظ کولای شي قرات کولای شي هغه مقصد دا ده چې علم کولای شي نه په دې کې به تاجرانی په دې کې به مقصد نوکر پیشه خلقي نو ادا کولای شي نشي کولای او الته زړه دا غواړي چې زه هم دغه خلکو سره چسم شریک او په دې محافظینو کې زه هم رئیس زړه دا غواړي اوس په دې څه طریقې کاری الله تعالی نظام کې ډیر زیات وسعت تا ډیر زیاته چدا فراخی ده نو که یو سړی دا غواړي چې زه په دې کې هم شریک سم شریک کېدلی شي او طریقه یې زه ورته ښایم بابا جی ها اچھا صحیح ये ज़माने पीर बाबा ये ज़माने पीर बाबा ये ज़माने पीर बाबा बस كينو على كوس كين اجازت ته كينو على كينو نو عرض می دادر تکاو چې اوس کيو سړی دا زړه غواړي چې زه هم د قرآن کریم محافظینو په صف کې شمار سم نو هغه دا کولای شي ګوره تاسو ته خارج کې زه یو مثال درکړم یو سړی د آپ کور نشته او د هغې میلمه راغی او بل ګاونډي هغې میلمه ته هرکلی وویله خوش آمدید یې ورته وویله او اصل میزبان کور کې نشته او د خپل بیټک ته بوته او د هغه میلمستیا یې وکړه نو چې کله هغه اصل کور مالک رئیس اصل میزبان او دای په دې خبر شي نو دې سړی نه بخفای که خوشحال وي نو ګورا کيو بیا چې یو انسان چې سرا په احتیاج ده هغه په دې باندې خوشاله کیږي نو بیا کله چې دا د الله او د الله رسول میلمانه دي نو کبه دې قدر او احترام چوکو کی او د دې عزت وکي دې ته په ښه نظر باندې وګوري او دې سره بدني مالی جانی هر نامونه تعاون وکي نو تاسو څه خیال دی الله تعالی غیرت پدا برداشت کی چې دا خلق په دې صف کې شمار نه کی بالکل به برداشت نه کی الله تعالی به دا خلق هم دې محافظینو په صف کې چکی وداري او بیا چې کله تاسو دې مدارس سره تعاون کو او دې تصور کو نو ګوره چیرته هم دا سوچ ونکو او ذهن کې مدارای نشي چې د ما په دې تعاون باندې دا مدارس ولاړ دي نه دا الله تعالی چلی دا بروا دوای او تور سره امداد کې کنه کې البته تب چې امداد وکي بیا به په غرور کې نزي بیا بلاړ سي جمعات ته او 2 رکعات نفل به وکي او خدای پاک ته به وجاړي چې یا الله زه خو دون لایق نو چې ته د ما پیسې یا د ما مینا محبت دا دین خلکو طرف ته تا متوجه که زه خو د دې لایق نو دا د تا احسان د ما سره سادی سے ورته وایي منت منه کی خدمت سلطان همه کنم منت شناس زو کی به خدمت بداشته چې دا احسان ګوره چې یو کرنل وي یو افسر وي او یو سړی ځان سره چپړاشي ولګي او دته چای پخې او کوک ولګي دته روټي پخې نو چې کله چای لا روټي په وسکی اوخري بیا هغه احسان پکې چې تا ته هم روټي پخ کړي و نه الټا احسان هم دي چا مانی هغه افسر مانی چې تاسو خپل خدمت لپاره لګولای نو ګورا چې مونږ دې مدارس سره تعاون کو جانی وی مالی وی لسانی وی دغه سي عقیدت وی محبت وی نو دا په دې احسان نه
الټا به احسان دی الله تعالی منو چې خدای پاکا ما مال تا په دې پاک ځای باندې او په خپل میلمنو باندې د ما مال چکه ولګا الټا به احسان هم دی چا منو دی الله تعالی منو نو ګورا دا مدارس دا د قران کریم الفاظ محافظین پیدا کړي دا د قران کریم لب و لهجه محافظین پیدا کړي دا د قران کریم معانی او محافظین پیدا کړي او بیا ملګرو انسان دوس صنف ده یو مردانه ده یو زنانه ده بیا د موږ علماو د وخت تقاضو مطابق چې کله دا سوچ وکړه او حالاتو ته یو قتل نو بیا هر چیرته په هر محلې کې دا مدرسۃ البناتونه درته جوړ کړ او ګوره ولی به نه جوړول تاسو ته زه دې اهمیت دو درې ټکو کې ښکارا کوم ګوره اسلام دا په مثال دی بوټي دا یو غټ بوټی دا نو دی بوټي جړلې هم وي او دی بوټي شاخونه هم وي نو دی اسلام جړلې او بیخ هغه اعتقادیات دي صحیح عقیده نو تاسو نه زه تپوس کوم چې په عقیده کې کومه داسې یو عقیده ده چې په هغه کې د ښځې او نر کې فرق ده ګوره سړی پر دا عقیده ساتل فرض دي چې الله یو ده الله تعالی چې کوم دور کې په نبیانو کتابونه نازل کړیو هغه حق په خپل دور کې او ټول انبیای بر حق نازل کړیو اخرنه نبی حضور صلی الله علیه وسلم دا او په د سره ټول نور ملل منسوخ کړه ملائکه دا د الله تعالی مخلوق تا او د انسان فائدې لپاره پیدا کړي قیامت حق دا دارنګ دا نور سونه اعتقادیات دي نو څوک یو عقیده دي ما ته وخایي چې په هغه کې سړی او خزې کې چوي فرق وي نشته چې سړی لپاره هغه عقیده ساتل فرض وي او خزې لپاره فرض نه دا نشته نو په اعتقادیاتو کې فرق نشته بل د اسلام اصل شی عبادات دي هغه عبادات چې انفرادي ژوند سره تعلق لري بل د اسلام عبادات دي روزه ده حج ده زکات ده مونځ ده نو په دې شیونو کې دا لکه څنګه چې په سړی باندې فرض دي نو دارنګه په چا باندې خزې باندې هم فرض دي ولی المونځ په سړی باندې 10 رکعات ده او په خزې باندې 3 رکعات ده نه چې کوم پنځل منځونه په سړی فرض دي هغه پنځل منځونه په خزې فرض دي روزه میاش چې څنګه په سړی فرض ده دارنګه په خزې باندې هم فرض ده حج چې صاحب استطاعت په سړی فرض ده په خزې باندې هم فرض ده صدقه الفطر واجبه په سړی چې صاحب استطاعت واجب ده په خزې باندې هم واجب ده څه فرق ده هیڅ فرق نشته البته صرف دونه قدر فرق تا چې الله تعالی په خپل حکمت پدې کې دادا چې خزو ته ماهواري وردرومي نو ایغه ماهواري ټیم کې دینل مسجدا ساقط تا او کزای به هم نراړي روزه هم ورنه ساقط ده لیکن اخر کال کې یو ځلوي نو ایغه کې هیڅ حرج نه نو ایغه به کزای راړي صرف دغه نور هیڅ فرق پدې کې نشته بل معاملات دي باهمي لین دین نو اوس ګوره چې یو سړی په یو بل سړی باندې یو شی خرڅي نو دته دروغ ویل حرام دي دته تطفیف او ټګي کول حرام دي دته دوکې کول حرام دي ولی خزه کوي خزه باندې شی خرڅي نو هغه جایز دي نه پیغه باندې حرام دي نو معاملاتو کې 100% چې کوم احکامات سړی دې پاره دي هغه احکامات چا دې پاره دي اخزه دې پاره هم دي البته یو شی ده چې هغه جهاد ده جهاد په سړی باندې خپل اصول مطابق هغه ځان ته بحث ده چې کله فرض عین درجه کې وګرځي کله فرض کفایي درجه کې ورځي البته په خزو باندې جهاد نشتا اوس په دې کې چا ذهن ته یو اشتباه وردرومي هغه اشتباه ده چې بیا خودو خزبه احساسي کمتري کې مبتلا شي چې مونږ خو د شهادت لوی منصب او مرتبه نه چسلو
پاتې شو. الله تعالی عادل بادشاہ دا، دوی د دې مرتبه نه هم محروم نه دي پرېخي. دی وجنه مسله دا ده چې کله یو خزا تاسو وګورو سونه خزي غریبانه ولادت سره سکیږي مړی شي، چې کله یو خزا ولادت سره مړ شي نو دا حکمن شهید غنل شي، او چې کوم دي شهید درجات وی الله تعالی دیتا هغه درجات چکه ورکي. او بل دالا عجیب یو نقطه درته وایم چې په اسلام کې اولنۍ شهادت مرتبه الله تعالی خزي تور کړی دا حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها، اولنۍ مرتبه دی شهادت هغه الله تعالی خزي تور کړی. نو لکه څنګه چې سړی ته د تعلیم ضرورت تا، دارنګي د شرعي پردې او قوانینو مطابق خزي ته هم د تعلیم چدا ضرورت تا. او تاسو تمام ویلا چې ګوره تاسو خپل اولادونه په دې تعلیم باندې منور کو. ما یو وړوکی کتاب په سټال کې واغېست کاتمې، نو چې کمرې ته ورته لاړ او ما وکاته نو ما دونه جړلې دي چې د مازدیګر او د ماښام منځ کې زه د اکوړه خټک نه خپل کلي ته روان شو. او ایک کتاب کې ایک سړی یوه واقعه لیکلې وه، ایک لیکلې و چې زه په حرم شریف کې ناست وم او یو بوډا سپینګیری سړی و او دونه زیاتې جړل چې په جړی سم ځان مړکاو. نو دی وایي چې ما د لیکونکی وایي چې ما د سړي نه تپوس وکړ چې ته ولې دوره ډېر جاړې؟ وایي د ما ته وویل چې زه تا ته خبره نشم بیانولی، او که زه درته بیانوم کیدی شي ما ساه وخیږي او زه مړ شم. نو دی وایي چې ما ډېر کوشش وکړ چې دی ځان طرف ته مانوس کړم او څه خرچې مرچې مې په شوري کړې، چې ځان طرف ته مې مانوس کو نو ما په ده باندې هغه خبرې کول شروع کړه. نو وایي ده ما ته خبره کوله چې ما پلار و او مشر و او په ګیسونو کې دا سلنډرو په دکان کې به مونږ ته نوکري کوله، مونږ ماشومان او د مونږ ته به یې رزق رګاټو نوکري یې کوله. بیا د ما هغه پلار ته ګیس ور پټاو شو نو سترګې دواړه ړندې شوې. او ما مور هم وی بوډۍ وه، خو زه هم کم بخت وم، او ما یوه ښځه کړې وه هغه ډېره بدبخته وه، او مونږ به شپه ورځ ویسیار ته ناست وو او د خپلو والدینو دیکبال مو نه کوو. او په دې کې وی یوه ورځ په میز باندې پۍ پرتې وې د ما ماشوم دپاره جوړې کړې وې، او ما پلار خوړوندو نو راغی هغه میز باندې ولګېدو نو میز واوړېدو هغه پۍ توی شوې. وایي د ما ښځه راله ما مخکې د ما پلار په ساپېړې باندې په مخ وواهه، او زه دونه بې غیرته وم او کمبخت وم چې ما اوف قدرې نه دي کړي، او ښځې ته مې دونه قدرې په زبان نه دي ویلي چې دا دې څه وکړه. خپل وي سی آر ته ناستو ډرامه مې کتله. بیا وایي د ما مور ورپسې راله چې دا تا څه وکړه؟ هغه بوډۍ وه، وایي هغه په مخ باندې په ساپېړې باندې وواله، او وایي زه دونه بدبخت وم چې ما بیا غږ نه ده کړی. وایي هغه ما مور او پلار دواړو کپړې وتړلې او د کور نه مرور روان شو. او وایي زه دونه بدبخت وم چې مونږ خپله ډرامه کتله، دا مو نه دي فرض کړي چې دا ما نه مور پلار له کور نه لاړل. او وایي بیا تلي و په دې کې 8 کاله تېر شوه، او ما ته دا سوچ نه راغی چې زه هغه خپلو والدینو تپوس وکړم چې چا کره لاړل او کومو خپلانو کره لاړل. وایي په دې کې هغه ما ښځه بیماره شوه او هغې کینسر شو. چې کله هغه مړه شوه نو ما یوه بله ښځه وکړه، هغه ډېره پاک دامنه وه، هغې وي سی آر هر شی مات کړه، ما باندې مونځ شروع کړه، ما ته یې قرآن وویله او زه یې دینداري طرف ته راوستنه. نو چې کله یې دې طرف ته راوستنه یوه ورځ ما سره ناسته وه، ناشته مو کوله، بیا ما ته وویله چې زه خو د خپل والدینو نه راغله تا کره واده شوم، نو بدبخته تا چیرې والدین وای زاړه نو ما به خدمت کاوه چې ثواب مې حاصل کړی وی. وایي دلته ما چغې کړې او د کوره ووتم. ما ته کور والې چې څه دي؟ ما ورته ویل چې بس ته ما پرېږده، زه لاړم خپلانو کره لرې لرې چې ما والدینو تپوس کوم. وایي چې یو رشته دارانو کره لاړم، ډېر سخت بې عزته کړم،
او داسې د لاسه ونیونه او مقبرې ته یې بوتله او ما ته یې ویلې چې دا 2 خړ قبرونه وینې دا دې تا والدې وایي چې کله کور ته راغله او ښځې ته مې دا خبره بیان کړه هغې کپړې وتړلې چې داسې بدبختي سره زه 1 ورځ نه تېروم هغه هم رانه لاړه وایي زه رانه بس ویزه مې وکړه د سیالکوټ یا پاکستان او حرمینو کې ناست یم شپه او ورځ خدای ته جانه عرض مې دا کاوه چې که چېرته د اولنۍ ښځه دا په دین باندې منوره وای دا په دین باندې مزینه وای دا دین زده کړی وای دی حافظه وای دی عالمه وای دی د قرآن او د حدیث تعلیمات زده وای نو تاسو ووایو چې دا سړی به دې ځای ته نه رسېده دا به دې ځای ته نه رسېده نو ګوره څه خوند کوي چې سړي خپل کاروبار وي او مقصد د کوره وځي ټول ماشومان په تلاوتونو باندې لګیایي او بیا چې کله راځي بیا هم په تلاوتونو لګیایي او څوک په نفلونو لګیایي څه خوند کوي چې ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل څه خوند کوي چې دین او دنیا دواړه سره یو ځای شي ولې دا مزه کوي چې غټ دکاندار لکونو روپۍ ورځي ګټي خو چې ماښام کور ته راشي او یو زوی دی چرسي وي او بل بدبخت ډاکو وي او بل چېرته پردی زنانه ته لاس وروړی او شپې درته جرګې رواني نو ته به د دنیا په خوند پوه شي دنیا به ملګرو اله خوند کوي ځکه تاسو موږ 15 وخته وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دنیا به اله خوند کوي چې دنیا سره کله دین چې شي ګټ شي چې دین او دنیا دواړه سره یو ځای شي نو موږ ته استاد محترم فرمایلی چې دا داسې لکه ښایسته سترګې وي او تورې هم کې او چې کله بیا غریبي شي او بېدیني شي نو دې مثال تاسو بوډاګان ورکوي وي چې اندوشي او خوار شي اندوشي او خوار شي نو ګوره که چېرته تاسو خپل اولادونه دا په دین باندې ښایسته کړه نو تاسو یقین ومانو دنیا مو هم ښایسته کړه آخرت مو هم ښایسته کړه او چې چا دا د الله تعالی عادت په دې جاری ده چې چا د دیندار خلکو عزت کړی ده احترام کړی ده باباجي ناسته د مخکې خبرو کول مونږ ته ګستاخي ده چې چا د علماء او طلباء عزت احترام کړی ده الله تعالی غیور ذات تا په ایک خاندان کې خامخا علم چراغ چکی بلای او تاسو ته زه خپل سرګذشت وایم ما والد صاحب نور الله مرقده په ناظرې باندې قرآن نو ویلی ما والدې رحمه الله په ناظرې باندې قرآن نو ویلی نو زه مونږ علاقې کې یو د دیوبند فاضل و نو زه هغه منده کړه نو چا ورته ما تعارف وکړ چې دا د فلانی زوی ده او فلانی مدرسې کې دونه عظیمي مدرسې کې درس کوي نو زه غېږې کې ونیولو وی جړل هغه عالم نامو مولانا امیر محمد سے ایغ وجړل او ما ته ویل چې بچا چیرته په غرور کې رای نشي چیرته په دوکې کې رای نشي دا د تا کمال نه ده دا د تا پلار کمال ده او بیا ما ته ویل چې ته مانه تپوس وکړه چې ولې نو ما ورته ویل چې جی ولې وایي ځکه چې مونږ د تاسو په کلي کې طالب علمان وو زه د لکي مروت یم هلته د اوبو کمی وي وایي تا پلار به مونږ ته ټولو طالب علمانو ته 3-4 اوښو مشکي هغه به یې راړول او مونږ به بیا په هغه اودسونه کول او د مونږ پوره میاشتې لرګي به په یوې ورځې باندې به 4-5 اوښې د لرګیو ډکې کړې مونږ ته به یې واچولې چې کله به کمېدل استاد مولانا نور کمال صاحب دیوبندي نور الله مرقده هغه به اطلاع ورکړه چې مونږ لرګي کم شوي دي نو بیا به یې راوړه او بیا ما ته ویل چې الله تعالی عادت په دې جاری ده چې چا د علماو او د طلباو او د مدارسو د دې خلکو قدر کړی ده نو الله تعالی عادت په دې جاری ده چې په اولاد کې کني په لمسو کې کني په کړوسو کې خو خامخا په ایک خاندان کې الله تعالی د علم دیوا هغه چکی بلې نو ګوره اوس ډیر خلک په دې عمر باندې ابا حفظ نشي کولای قرات نشي کولای علم نشي کولای لیکن چې خدای درله مال در کړي نو په دې خلکو باندې مال ولګاو او که خدای درله مال نه در کړي په مدرسې کې کار شروع وي نو 2-3 ورځې مزدوري پکې وکړه جان پکې ولګاو او که هغه نشي کولای نو کم سے کم د مینې د محبت او د عقیدت په نظر د خلکو ته ګوره بیا به هم ان شاء الله العزیز تاسو خدای پاک محروم نه کی واخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمین.